توی محترم پوښتنه کړې ده چې دا بعض ځوانان چې ودونه وکړي نو وایي چې د ښځې سره جماع کوي که چیرې وینه وکوله ښځې دا د جماع په حالت کې تر فرج وینه راووتله نو دا سالمه ده زنا نه ده کړې نو که وینه نه وکوله بیا دوی په دا ښځه باندې ګمان کوي چې دې کار خراب کړی دی. اوه محترمه دا کیسې ما اورېدلې دي او له ما خو داسې دي لکه د خلکو پلرونه ډېر خلک ما ته راغلي دي چې زما ښځې سره ما واده وکړي وینه نه راغله دا اوس څنګه چم دی. محترمه دا پښتانه خو اوس لکه یهود دی سوي دي په دا بعضو شیانو کې د یهودو دا قانون دا عادت و. محترمه فقهای کرام وایي دا باکره ښځه هغه ته ویل کېږي چې هغې تر اوسه واده نه وي کړی او چې واده وکړي جماع ورسره وسي هغه نو بیا صیبه ده باکره نه ورته ویل کېږي. بکارت د ښځې دا یو پرده ده د ښځې په رحم کې هغه الله قدرت پیدا ده داسې جمعه دا وکړي له جمعه سره دا پرده ولاړه شي. نو د بعضې ښځو چې پرده پرېسي وینه وکړي بعضې نه وکړي. نو فقها وایي دغه بکارت په څو شیانو سره ځي که کومې ښځې ته ډېر حیضونه ورکړل دغه د ښځو مرضي یې سره خراب هم دغه پرده له ما باندې ځي او کوم ښځه چې ډېر کار کوي هم دا پرده له ما باندې ځي او که یو ښځې داسې تر یو ځای راوغورځېده غټ قدم یې واستوي پر ملا یې زور راوستی هم دغه بکارت پرې کېږي. نو محترمه د خدای په لحاظ باندې تاسې د الله دین و د الله قرآن ته تسلیم شئ. نو دغه نه د شرط په نکاح کې چې خامخا به د دې پرده سالم وي نو بیا دا ښځه د که نه دي زنا کړې ده. ولې ګمان کوئ پر مسلمانانو باندې ولې بدګماني کوئ؟ هغه د الله مخلوق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي خیر ستاسو هغه په اهل کې چې خیر وي هغه خیر ستاسو دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه خیر په نساو کې یم زه د ښځو سره ښه کوم نو خیر ستاسو هم هغه دی چې له ښځو سره ښه کوي. نو محترمه دا د چې ته یوه که یې وینه وکوله نو دا پاکه ده که نه وکول نو دا خرابه ده نه دا غلطه خبره ده غلطه عقیده ده. بعضې ښځې هغه بکارت یې چې مریضه سي د مرضۍ په وجه باندې لرې سوي. بعضې ښځې کار ډېر کوي. بعضې ښځې کمزوري د کمزورتیا په حالت باندې د بکارت ولاړ سي. بعضې ښځې نو هغه معتدلې سالمې مرضي نه یې پر راغلي ډېر تکلیف نه یې پر راغلي نو هغې د بکارت پاتې سوي. کنه د اکثرو ښځو داسې بیا خصوصا د پښتنو ښځې چې کارونه ډېر کوي او خدمتونه ډېر کوي د خپل مور او د پلار د ورونو په کور کې دروند کار وکړي هغه بکارت بیا ځي. نو محترمه دا د یهودو چمونه پرېږدئ دا نه ده د دې علامه کې وینه نه وکوله نو بس خامخا به هغه دا زناکار یو وخت مې لا داسې په طالبونو کې هم اورېدلي وو چې دا د بلوڅانو په خوا کې وایي بلوڅ ښځه وژلې وه دوی چې وایي واده وکړي نو سپین ټوکر اوار کړي که ښځې وینه وکوله نو بس دوی وایي صحیح ده که نه وایي یو بلوڅ ښځه وژلې وه ته زناکاره یې ولې ستا وینه نشته دا وینې ته اعتبار نشته. محترم موسوعة الفقهیه جلد 8 صفحه 180 مباحث البکارت دې ته مفصل بحث ورکړی ده. هغه وایي دا بکارت بې له جماع څخه هم لرې کېږي ولاړ سي لکه یو ټوپ سي واخلي او یا ډېر حیض تیز حیض پر راسي دا د حیض وینه کله کله تیزه راسي بعضې ښځې ته هم لاړ سي او بعضې ښځې کمزورې سي هم دغه بکارت لاړ سي. بعضې ښځې باندې وخت تېر سي ژر نه سي واده هم دغه بکارت یې ولاړ سي. نو محترمو دغه ښځو باندې ظلمونه مه کوئ دغه دا نه دی شریعت موږ ته ویلي چې که د ښځې وینه نه کړه نو دا زناکاره ده که وینه کړه نو بیا یې زنا نه ده کړې. نو دا هیڅ یو وسوسه د ځوانانو ته ورلوېدلې ده هیڅ د شیطان خو اول کوشش کوي چې د زوج او د زوجې او د نارینه او د ښځینه په مابینځ کې اختلاف پیدا کړي. د دې په مابینځ کې چې اختلاف پیدا سي دا د دې اختلاف ډېره غټه فتنه سي نو خو د دې مینه او محبت نه وي. نارینه مخه کې پر نورو ښځو باندې زناوې شروع کړي ښځینه مخه کې پر نورو نارینهو زناوې شروع کړي. دا ډېر کوشش شیطان کوي چې خاوند و مینه سره په اختلاف کې که هر څو شیطان وسوسې در واچي هغه ردوئ او دا ستاسو اهل دی ښه ورسره کوئ او ښه زندګي ورسره کوئ ستاسو اولادونه به بیا نیک وي ستاسو ژوند به بیا نیک وي. نو دا د جاهلیانو خبرې پرېږدئ دغه د بدو خلکو خبرې پرېږدئ که وینه وکوله نو سالمه ده که نه وکوله بیا زناکاره ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.